سلامونه دوستانو، هیله ده چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله یاست. نن دا دی په موږ باندې د کال یا د ژمي اولنۍ واوره وریږي. نن اوله واوره ده، څه هم تر اوسه لاندې ځمکه یخه شوې نه ده، اورېدو سره سم پر ځمکه ویلې کېږي. یوازې د چتونو بامونو پر سر باندې او موټرونو باندې پاتې کېږي. سږ کال مې پلان و چې د واورې تر وارېدو مخکې به زه لایسنس خلاصوم، موټر به اخلم او سږ کال ژمی به ګرم تېروم. خو دا د ژوند له مصروفیتونو او نیمګړتیاو د وجې دا هم پاتې شو، ځکه ما تر اوسه لایسنس حتی امتحان ته مې لا وخت نه دی پیدا کړی چې یوازې لاړ شم هلته امتحان ته کښېنم او بعد له هغې عملي ساعتونه پاس کړمه. په آلمان کې د ډرایورۍ لایسنس اخیستل خورا ګران دی او ډېر زیات وخت او ډېرې پیسو ته اړتیا لري. خو دا چې زما غوندې بیچاره په ورځ کې 14 ساعته 14 ساعته 15 ساعته کار کوي، نو کله به وخت پیدا کړي، کله به فرصت پیدا کړي. د نورو مجاهدینو د نورو مسلمانانو دي که کفار دي دغو چترۍ راخیستې دي، زه به هم خپله چترۍ راواخلم چې مخامخ مې په سترګو باندې لګي. هوا هم یخه ده، خو دومره هم نه، خو ځکه چې واوره اوري بیا هوا دومره یخه نه وي، خو فعلا هوا یخه ده. تر بیا ښې چارې.